ولې بچی ولې؟ پلار جانه خپې کې مې چښې لاړه. بچی هېڅ خبره نشته، ازغی دی. نیغ نیغ مه ګوره، بوټ صفا که. دومره کبر او غرور ښه کار نه دی، ګناه ده. ته ما پیژنې زه څوک یم؟ زه د جهاني پاچا غلام یم او هغه پر ما ډیر باور او اعتماد لري. کله چې هغه وږی شي نو خواړه ورته زه تیاروم او کله چې هغه وده کیږي نو حفاظت یې زه کوم او کله چې کوم امر وکړي نو زه یې پر ځای کوم. چې کله درنه غلطي وشي بیا درته بخښنه کوي؟ نه، د تېروتنې په صورت کې بیا سزا راکوي. او زه د داسې پاچا غلام یم، زه چې کله وږی شم هغه ما ته رزق راکوي او کله چې ناروغ شم هغه ما ته صحت راکوي. کله چې زه وده شم هغه زما حفاظت او ساتنه کوي او کله چې زه کومه غلطي وکم او بخښنه ترې نه وغواړم هغه راته بخښنه کوي. څوک دی هغه پاچا؟ زم غواړم د هغې پاچا غلام شم. هغه الله جل جلاله دی. یوازې د یو الله جل جلاله غلام او بنده شه، د نورو خلکو غلامي او بندګي پرېږده. راځه چې ځو زویه.